بسم الله الرحمن الرحیم. دا د تیر لیکچر نه موږ نه پاتې شوی یو څه نو پروجیکټ انیبل بزنس ویلیو کریشن نو څنګه چې موږ ګورو چې دا موږ ته ویلیو کریشن کوي نو دې ویلیو کریشن کې موږ ته چې دی موږ ته ټینجیبل او انټینجیبل ویلیو کریشن دي چې ټینجیبل کې موږ ګورو چې موږ ته منیټری اسټس دي سټاک هولډر equity utility fixture tools and market shares او intangible element کې موږ ته goodwill دی brand دی recognition public benefits trademarks and strategic alignment and reputation نو دا پروجیکټ موږ ته چې کوي موږ ته داسې ویلیو کریشن کوي او پروجیکټ انیشیشن کانټیکسټ کې موږ ګورو چې موږ ولې پروجیکټ شروع کوو نو دا د سی وی چې دا څلور کیسونه پی ام آی ورکړي دي چې میټ ریګولیټری لیګل اور سوشل ریکوایرمنٹ یا قانوني کوم دغه وي یا سټیک هولډر ریکویسټ کړی وي سټیسفای سټیک هولډر ریکویسټ اور نیډ یو ضرورت وي د سټیک هولډر نو یا من کریټ امپروو اور فکس پروډکټ سرویس اور پروسس من کوم پروژه کې کوم خپل مشکلات جوړو یا مشکلات رغو یا کوم پروډکټ جوړو یا خپل پروسس امپروو کوو هغې د خاطره او امپلیمنٹ چینج بزنس او ټیکنالوژیکل سټریټیجیز نو دغه څلور ضرورتونه چې د دې په اساس باندې موږ پروژه شروع کوو اوس دلته ګوره اپریشن ده او پروجیکټ ته اپریشن چې ده پروسس 1 2 3 4 یعنی یو موټر جوړ شو څلور پروسو منځ کې دا آنګوینګ اکټیویټي ده پروجیکټ چې دی لکه موږ چې ویلو چې ټمپرري انډیور دی انډرټیک ټو کریټ ا یونیک پروډکټ سروس ریزلټ نو دی پروجیکټ کې ګوره پروسس 1 2 3 4 یعنی 1 کې دوه پروسس دي 2 کې درې دي 3 کې هم درې دي څلور کې هم دوه دانې دي نو دا شو بل موټر جوړ شو نو پروجیکټ ګوره دغه موټر بل شکل ده دا یو یونیک پروډکټ جوړ شو موږ ته او که چیرته همدغه موټر بیرته بار بار جوړ شي نو دا چې دی دا به اپریشن ته ځي دا به پروجیکټ نه پاتې کیږي نو همداسې ګوره دغه 1 2 3 4 دا 1 کې موټر هغسې و بیا دویم پروجیکټ کې داسې شو یعنی یونیک دریم کې داسې څلورم کې داسې نو موږ دلته ګورو چې امپورټنس اف پروجیکټ مینجمنټ څه دی یعنی مهم اهمیت د پروجیکټ مینجمنټ څه دی وځه چې پروجیکټ مینجمنټ از اپلیکیشن اف نالج skills tools and techniques to project activities to meet the project requirement نو دا یو ضرورت دی چې خپل پروجیکټ ته موږ ښه رسېدنه وکړو نو دې کې ګوره موږ ته څه وایي میټ بزنس objectives satisfy stakeholder expectation be more predictable increase chance of success deliver the right product at the right time and right place resolve the problems and issues no همداسې ګورو دا وایي چې respond to the risk in a timely manner optimize the use of organization resource identify recovery or terminate failing projects manage constraints scope quality schedule cost resources balance the influence of constraint on the project increase the scope may increase or schedule نو که چېرته موږ د پروجیکټ مینجمنټ نالج استفاده کوو موږ دومره شیان موږ ته لاسته راځي یا پروژه ښه لاسته رسېږي او که چېرته استفاده نه کوو نو بیا څه کېږي چې مس ډیډلاین به وي کاسټ به اووررن وي کوالټي به پور وي یا به دوباره موږ باندې کار کېږي uncontrolled expansion of the project loss of reputation of organization unsatisfied stakeholder the failure in achieving the objective for which the project was undertaken نو دلته ګوره موږ چې ریلیشنشپ د دې چې د پروجیکټ پروګرام پورټفولیو اپریشن دلته ګوره ارګنایزیشن سټریټیجي دا یو چارت دی چې دی کې سمپل پورټفولیو ده پروګرام A پروګرام B پورټفولیو A پروګرام B1 پورټفولیو C پروګرام C اوس ګوره یو پروجیکټ 1 زموږ پورټفولیو کې دی دوه پروجیکټ 2 3 زموږ پروګرام A کې دی پروجیکټ 4 5 پروګرام B کې دی بیرته پروجیکټ 5 چې دی پروګرام B چې دی هغه د پورټفولیو حصہ هم ده کمپوننټ دی او پروجیکټ 6 هم په B پروګرام کې دی همداسې موږ ګورو چې پورټفولیو A کې پروجیکټ 7 پروجیکټ 8 او بیرته پورټفولیو A کې پروګرام C هم دی چې پروګرام C کې بیا پروجیکټ 9 او اپریشن شامل دي دا یو چارټو د PMBOK کې چې د دې ریلیشنشپ خپل منځ کې څه وي اورګنایزیشن انوایرنمنت دلته موږ ګورو چې اورګنایزیشن انوایرنمنت څه دی ټول نوله سټریټیجي وي سټریټیجي بیا څه کوي چې پورټفولیو ویلیو ډیسیژن هغه اورګنایزیشن خپل سټریټیجي لاس راوړل یعنی کوم چې میشن دا ویژن هغه لاس راوړل لپاره پورټفولیو ډیزاین کوي
پورټفولیو کې یو پروګرام او پروجیکټس وي هغه به ریزلټ چې راوباسي بیرته بیا پورټفولیو ته ورځي چې ما کوم شی چې موږ ډیزاین کړی دی هغه زموږ لاس ته راځي او که نه همداسې آخر کې بیا شی ځي لکه دا موټر چې جوړ شي یونیک پروډکټ به هغه سروس کېږي. اوس دلته ایفل ټاور تاسو ته مثال درکړم هغه پروجیکټ اوس ډیلی اکټیویټیز چې کوم ایفل ټاور کې کېږي نو هغه اپریشن د هغه پروجیکټ نه دی نو چې اپریشن بزنس ویلیو ریالایز شي بیرته بیا سټریټیجي ته ورځي ګوري چې آیا زموږ چې کوم دغه ډیزاین کړی وم هغې مطابق باندې ارګنایزیشن خپل پری ډیفاینډ اوبجیکټیو لاسته راوړل که رایې نه وړل هغه اپریشن کې چک کېږي. دلته ګورو موږ دا د PMBOK کمپوننټس دي کی ګایډس هغې نه اخیستل شوي دی چې پروجیکټ لایف سایکل دی هغه بیا سټارټ دی پروجیکټ organizing and preparing, carrying out the work, ending the project. همداسې پروسس ګروپ دی چې initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. 5 groups دي 5 پروسس ګروپس دي او 10 knowledge areas دي. دلته اوس موږ ګورو چې پروجیکټ اینډ ډیولپمنٹ لایف سایکل دا تقریبا یو څه لایف سایکل دی چې دا پروژو کې استفاده کیږي. دا به موږ وایو چې پروجیکټ لایف سایکل از a series of phases that a project passes through from its start to its completion. It's provide the basic framework for the managing the projects. دا ګوره predictive life cycle دی ته waterfall هم ویلی شو iterative life cycle دی incrementing life cycle دی adaptive life cycle دی agile or change driven هم دی ته موږ ویلی شو hybrid life cycle دی predictive او adaptive life cycle دی ته هم موږ ویلی شو. نو دا به انشاءالله موږ بیا په تفصیلاتو کې مخکې ووایو. فعلا دپاره زموږ لیکچر هم دلته خلاصیږي. خدای دې وکړي چې لیکچر تاسو ته ختم هم شوي. که تاسو اول ځل دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې ویډیوګانې په ټایم سره درشي. مننه. السلام علیکم.